تاسو ډېر زیات وراناستئ. ګوره ټولې پوښتنې م لیپټاپ باره کې دي. زه منم چې موږ په ټریننګ کې لیپټاپ درکوو، انشاءالله په اوله کې درکوو او دا لیپټاپ ما ته ویلرنان راکړی، موږ به انشاءالله ښه لیپټاپ تا درکوو. دې دپاره درکوو چې ته د خپله په ټریننګ هال کې هم درس ووایې، ځان سره کور ته هم ویسې، هلته پکې درس ووایې. هدف باید ستا ګوره لیپټاپ نه وي، ستا باید هدف د ټریننګ علم زده کول وي چې ورزش ځان کې پیدا کړي، آنلاین آفلاین کار وکړي، یو ایکس یو واي ډیزاین، ډیجیټل مارکیټینګ، فرنټ اینډ ډیولپمنټ زده کړي. ځکه دا مهم د لیپټاپ نه. که ته دا شیان زده کړې ته ځان ته 50 لیپټاپ اخیستی شي. که ته د ټریننګ ته لیپټاپ دپاره راځې لیپټاپ به واخلي، لیکن دا هدفونه نه پاتې شي. نو امید لرم چې ته هدف ته راشي، چې کله دا هدفونه سره وي، دا ارزښونه سره وي، سکل د سره وي، نو چې کله هم مطمئن یم چې واده نه کړی خو سړي خیال دا خبر چې دا سکل دا لري ډایرکټ ته لور درکوي. که هغه خبر چې ته لیپټاپ لري غټه خبره نه ده. که خبر چې ته فرنټ اینډ ډیولپر یې مطمئن یم چې یعنې ریباري به ستا ردیږي نه. دا ډېر مهم خبره ده. ګوره نو همدې دپاره نو خویندو 3 ورځې صرف پاتې دي د ثبت نام دپاره. 25 مې آخري ورځ ده. په کابل 8 سړک د تیمني کې موږ ټریننګ ورکوو په مختلف بخشونو کې، خصوصا رونو خویندو ته چې هغوی وظیفې نه لري. که ته په هېڅ هم نه پوهېږې ټریننګ ته راشه، انشاءالله ته به یو ځای کې 6 میاشتې بعد رسېږي او په هر ځای کې چې وغواړې کار کولی شي. لیکن تکراروم هدف به ستا لیپټاپ نه وي، هدف به ستا دغه ټریننګ زده کول وي چې ځان ته به 2000 نه لیپټاپونه واخلي او په هر ځای کې د خپل مهارتونه خرڅ کړي او په بدل کې خلک ته یو ښه معاش درکړي. نو زه هم دا لیپټاپ باندې دومره څوک رانه پټ نه کړي او هدف به ستا لیپټاپ نه وي. انشاءالله راشه ټریننګ کې مهارتونه زده کړه او ځان ته به لیپټاپ واخله او انشاءالله یو خاصګري به دې نه ردېږي.